پاکستان تحریک انصاف والا مرګري ځنې نور هغه جذباتيان چې د مختلف ګوندونو مختلف غورځنګونو سره به تعلق یې بیا ماته چې ته بې غیرته ته یریږي ته خبره نشي کولای ته ډرپوکې بزدلې بهشکه دا ټول الزامات لګوي خدا ماشوم چې په اسلام آباد کې د پولیسونو وردی دی وای چې ما ویستي او بیا هلمټ مې ویستي هغه باندې 804 لیکلې دی سبا بیا دا ویل چې زما لوی ګناه ده چې پښتون یم نو دغه پاک ناره چې کوم ده دا بیا ډېر بېځای استعمالیږي او د خلکو د ملنډو کېږي ستا احتجاج دی بل یو کس دی پرون دوه درې کسان دي چې ما د پولیسونو ټوپک واغسته پنجابي پولیسونه او دا ټوپک هم دې په زور واغسته او دا زموږ ننګ دی او غیرت دی او د ژبې نه پته لګي فکر کوم زه بیمار یم چې اوس نیت چې پښتو وایي که اردو وایي خو اردو وایي او پته لګي چې دا ټیک ټاک پښتون دی او بیا په کیمره باندې خپل بازاري خي کنه نو بیا سواله کوم دا وایو چې په دې کې بیا دا چې په دې کې فالس فلیګ اپریشن دی وکړی دی فالس فلیګ بیا څنګه ته جسټیفای کې چې تا شکل ښکاری ستا عکس ښکاری ته د خلکو نه ټوپک اخلي ته د خلکو نه هلمټ اخلي ته خلکو ته کنزل کې ته په ټي وي راځي په سکرین نازي خپل بادری بیانې پزید دي چې ته پرمن احتجاج وکي پزید دي چې ته ناربازي مو کې پدې پزید دي چې ته show of strength, show of power وکي او political will, political narrative مخه ته بوزي خپل بیانیه خپل احتجاج دا ستا حق دی دا چې سټیټ ظلم کوي سټیټ زیاتې کوي حکومت ظالم دی حکومت سپریس کوي دا ټول خبرې د منلو وړ دي خو ته چاله دا مقولې ورکې چې هغه بیا فالس فلیګ اپریشن وکي بال پازي دیګر چې په نو مې کې کم نقصانات شو نو هغه موږ نه دي کړی هغه سبا ادارو خلک راوتی زه بالکل د ادارو سر تاسو ته نه یم او نه زه د چا د اپریشن او د سپریشن چې کوم د ظالمانه اقدامات دي زه هغه په حق کې نیم خو زه وایم چې زه یو تنظیم یم زه یو سیاسي جماعت یم زه یو زما لیډرشپ دی هغه زمانہ هغه مار او باسي دا بیا د لیډرشپ ذمہواری ده چې دا چاله دا مخاور نه کی چې د خلاف بیا فالس پریګ اپریشن وکي دا ماشوم چې د عکس لګوم تاسو خیال دی زمونږ په ټولنه کې د دونه ټینیجر ماشوم او د شکل صورت می چاغه داسي نو کده را پریدم خدای مکه دا نه ما شاید د بچی د سوال لکه بیا د سره شل د جوینایل دی د سره شل نوري خبره راځي خپه دي کې افغانان رونه موږ په خپل ټول ځان ته افغانان پښتانه وایو زدي د غنیم خود په یو بل سټیټ کې په حال چې کوم د ستا داوی وادي اغستا شعارونه ستا تاریخونه جغرافي بدله نه بدله اپارټ فرام دیټ خو په حال ستا سټیټس د یو ریفیوجی دی یعنی دا ته منل د تا کارت نه د مالی ته زګیر نه پیدا تا سپیس نه دیتا یا څه داوود او ست پورې دی قائم کړی دی نه دا دا بنیاد مفروضه دي دا داوا دي دا جسټیفاید دا هوتا اوس پورې عملاً څه شي نه کړي نو تدلته دی مهاجر ښه دا مونږ ټول ته پته چې پاکستان کې یو پاکستاني گیر شي دا غسر د پولیسو رویه او یو افغاني چې خدای مکه گیر شي دا غسر د پولیسو ډیر زیاته بدترین او خراب روي پیسو ټکو حساب سره کنزلو حساب سره وهل ټکولو حساب سره بهشکه چې دا د تنظیمونو د سیاسي جماعتونو او دغه کمیونټیز د کزا ریفیوجیز دي افغان دي یا په کراچۍ کې بنگالیان دي په هر ځای کې چې دي په حال دا سټیټس متعین نه دی او شهري په هیڅ باندې نو هغه ولې چاله دا مقور کوي چې په داسې موقع باندې هغه د سيزګون تزي دا هم کې دي چې پولیس د یو ځای بل ځای نیولي او ملاین کولو د پاره پی ټی آی د ملاین کولو د پاره کړی دا امکان لري پاکستان د دلته ادارې مختلف ټیکټکس یوز کوي په دې هم زه کنوینس خو زه دا چې مینیمم به زه خپل بچي خپل ځان خپل سیاسي ورکر مو بچکو م لیډران ټول کور نه سیما سیوای دی او کس دوونه چې هغه صوبې مشرو خغله وزیر اعلی سم نو بیا لکه دا چې سیاسي تحریکونو ته قرباني چې کوم دی هغه به مشران ورکړي کشران اوټ نوٹ او زیات نه زیات جلسې له سپورټ او نارا جیل وال ټکول قیدونه ډیسکوالیفیکیشن په تاوانونه دا کار چې کوم دی نو دا د لیډر دی او بیا یو ځل دا خبره تاسو ته یادوم چې لیډر له اوټ ورکوم نوٹ ورکوم سپورټ ورکوم د دې لپاره ورکوم چې اقتدار ته به هم تزي فیصله به هم تکي او که وخت راځي جیل ته هم تزي دا ریاست د جدید سیستم د نیشنل سټیټس د جمهوریت دا راغلي د وایلنس خلاف دی چې زه وایلنس نشم کولای یو جته برازي بل جته باندې به حمله کوي هغه به د منځوباسي په
خپل اقتدار قبضه کوي. دا روایتو په صدو نه په میلیون مليون دا په زرونو کال دا روایتو د انساني 15 شپږ زره تاریخ چې معلوم دی یا ډاکومنټ دی هغه کې دا روایتو خلک په دې پوه شو چې دا کار غلط دی. ولې نه چې ووټ ورکو بس یو کس مخې ته کو وګټله په اپوزیشن کې دی په حکومت کې دی 15 کال 10 کال وي او بیا به بل کس راځي بیا به ووټ ورکو. زه چاله جته نشم کولای، زه چاله ماردان نشم کولای، زه چاله تشدد نشم کولای. نو دا سیاست چې کوم دی دا ډېر مقدس کار دی او دا راغلی دغه متشدد او دغه سيزونو خلاف راغلی دی. نو ولې نه چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو دا ماشومان خاص کر بیا بل تور مخامخ نه کو. دا د لیډرشپ ذمہواری ده چې هغه په خپل فرنٹ فوټ باندې نه صرف لیډ کی بلکې لیډ دې ته نه چې زته مخ کې صرف ناره و بلکې هغه منظم هم وساتي چې فالس پلیګ اپریشن بیا سوق ونه کی. دا یو باجزانه غو د خبرې بیماری له برکت مې سم بیماری پوجا مې سم ریلیټ نکړل شو بخنه واړ کور مودان د پرازم مننه چې وخیره